السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، زموږ پروګرام عوامي مسایل کې زه تاسو یو ځل بیا هرکلی یم. ناظرین، د عوامي پروګرام په سلسله کې موږ راغلي یو دلته ملنګ آباد بډبیر علاقه ده او دې کې موږ د دې علاقې چې کوم مسایل دي د هغې باره کې مکمل آګاهي درکولو دپاره موږ راغلي یو دلته. زموږ د دې ناظم دی، دوی ته موږ زحمت ورکړی دی، ښاغلی فضل شیر صاحب. د دې نه به موږ مکمل معلومات لرو چې یاره د دې څه محرومیانې دي، د دې خپل سیاسي بیک ګراوند څه دی. دا راځئ چې هغې سره ملاقات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فضل شیر صاحب، دا راته ووایي چې یاره ستاسو سیاسي بیک ګراوند څه دی؟ زموږ د ناظرینو ته لږ ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د ناصر جمال صاحب او داغه د ټیم داغي د مرګرو ډیر زیات مشکور او ډیر شکرګزار یم چې په داسې حالاتو کې موږ له ټیم راکو، موږ له وخت راکو د خبرو. نو د دې یو جهان مننه. شکریہ. زه فضل شیر، چیرمن د ویلیج ډیلیډر 152 بډابیر ملنګ آباد خبرې کوم. زه تیر ځل مونږه الیکشن کړیو، په هغې کې زه نیب ناظم راغلی یم ډېر په سختو حالاتو کې، ځکه چې حکومت د پی ټي آی مرګرو قربانۍ ډېرې وي د پی ټي آی مرګرو، ځکه چې هغې کارونه مارونه کړي وو. زه دلته ودرېدم، ما د پیپل پارټۍ سره تعلق لرودو. زما ملګري راله وویل چې یاره ته به ودرېږې، قرباني به ورکې د پارټۍ دپاره او د قوم د خدمت دپاره. نو هغې ډېر په زور او په زیاتۍ او د علاقې د ملګري راله ویل چې یاره ته نه ودرېږې. ما دا مناسب نه ګڼله چې یاره زه ودرېږم، ځکه چې ما نه به د علاقه کې نیکان خلک ښه خلک ډېر وي. خو هغې ویل چې نه، مونږ ته منتخب کړی یم، ته به ودرېږي که نه جي. زه ودرېدم، هغې ودرولم. چار دی زما د ملګرو ښایي د پیپل پارټۍ کوم ملګري چې ما سره و د هغې په جدوجهد باندې، ځکه چې خلکو به تیر حکومت د پی ټي آی زموږ په دې حلقه کې په دې علاقه باندې هغې به سړي ته کار کول او د هغې نه پس بیا ترېنه اوډ غوښتو. او ما دې باندې الله ګواه دی په دې خبرو. زموږ دا قوم، زه د دې قوم ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ځکه چې موږ سره تیر ځل او بیا دا پاړه ودرېدو، نیب ناظمین یې موږ ته ناظمي چرمیني راکړه. ما ته به چې چا ویل چې ستا مقابله چا سره ده، ما ورته چې زما مقابله خو هېڅ چا سره نشته دی. زه خلکو ته خپله یو دعوت چلو. ما ته ملګري ویل چې ته خو تبلیغ غونته دعوت چلې چې یاره دغه وکړه. دا ما به خلکو ته ویل چې هغه کس له اوټ ورکړي چې الله او د الله رسول د ناراضي شي. هسې نه چې دا اوټ یو حق دی، یو امانت دی، که نه جي. ځکه چې په دې باندې ته ما له اوټ راکړي یا بل له ورکړي او هغې باندې نه الله ناراضه شي، ځکه موږ به دیني مخ ته سوچ لږ سیوا کوو، خو یو پارټۍ سره تعلق ساتو، که نه جي. بیا داسې کار وشو چې هغې نه پس زموږ یو ملګری و غضنفر علي صاحب، هغه وړی د نیشنل پارټۍ ته. بیا هغه موږ ته راله کېناستو، هغه وویلې چې یاره جي تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو د مارونه ملګري یې، زه دې پارټۍ ته لاړم او مونږ به دومره وکړو چې د دې قوم خدمت به وکړی شي، ځکه چې پیپل پارټي دې ځای نه غونډه شوې ده او مونږ به یو خدمت وکړو د نیشنل پارټۍ سره په شریکه باندې. نو مونږ هغه سره لاړو نیشنل پارټۍ ته. بیا دا ملګري راله او زه یې ودرولم. لږ زه تاسو ته پوره تفصیلي خبره کوم، که نه جي. بیا دا ملګري او د علاقې او د پارټۍ والا راله، ما ته وایي چې ته ودرېږه. چې زه نه ودرېږم، زه یو کاروباري بزنس کې تعلق ساتم او زه هغې باندې اثرات غورځېږي او زه به د قوم خدمت ونه کړی شم، ځکه چې داسې مسایل به سیوا وي. خو هغې ویل چې نه، ته به ودرېږي. به هر حال چې هغې نه به زه پټ راپټ شم، خو هغې به داسې موقع سي که چې زه به یې ګیر کړم او زه یې بیا ودرولم. چې زه یې بیا ودرولم جي، نو ودرېدو. پکې نیب ناظمیان ناظمي مونږ ته میلاو شوه. چې ناظمي مونږ ته میلاو شوه، اوس دا خلک مونږ له راځي، نه MNA له تللی شي، نه MPA له تللی شي، او زمونږ ورونه ډزې، زمونږ مسایل په دې علاقه باندې دومره سیوا دي چې نن سیلاب راغلی، موږ د هغې ویډیو کړې ده او شیر کړې م ده. ځکه چې کوم هغه شور او شرغب د اوبو نن دلته جوړ کړی، نو هغه به تاسو په دې ویډیو کې دا زمونږ ملګري چې کوم ګوري هغې به هم وګوري چې یار دا څه حالات. یو خو وي چې هسې خبرې کولي که نه، او یو وي چې حقیقتي او ثبوت سره. بل مسائل د اوبو زمونږ د نکاسه چې دا نن کم باندې حال تیر شو،
زمونږ د علاقې هر یو سړی چې کاروبار لتلی نو هغه په سرنګ کېدو چې کلي ته دې علاقې ته ډیلیډیر ته ځان ورسوي چې اوبه ورانې کوي صحیح که نه جي دا خو غټه مسله لکه موږ ته نن پیښه شوه نکاسي چې کومه او نکاسي دې له پکار د ښه مضبوطه نکاسي او دومره اسان نکاسي ده جي چې دغه نیار نه دې ته یو بچی ورکړي شي دلته موږ سره جوخ خوړ دی چې هغه د دریاب اوبه به هم زه وایم چې کابو به کړي ځکه چې یو ډېر لوی خوړ دی او هغې ته لنډ هم دی دومره څه لویه غټه مسله هم نه ده بالکل خو مجبوري دا ده چې زمونږ خپل پنډونه شته دی نه که نه جي پنډونه شته دی نه دې باره کې خو زه راځو چې کوم تاسو فضل شیر صاحب ویلې چې د انعکاسۍ مسله ده د فنډز باره کې خبره کوو خو دا چې د دې انعکاسۍ نه علاوه ستاسو په دې حلقه کې کم داسې کارونه دي چې هغه حل طلب دي جي د ایجوکیشن باره کې یا دغه باره کې زه خو جي دا خبره کوم چې دلته کې د ایجوکیشن په باره کې زمونږ د دې علاقې ډېره غریبي ده پریویټ سکولونو ته د دې مجبوري ده د تک چې یاره ګاډی راځي او دی بوزي خو دی کولی نشي ځکه چې یو سړی د 1500 له 20000 روپۍ د ډیمار مزدوري هغه خدا شي نشي کولی بالکل بقایا په دې علاقه کې چې جی وګوري نه پرایمري شته زمونږ په دې ایریا کې تقریبا داسې یو 3 میلو کې هلته کې یو پرایمري سکول شته دی 3 میلو کې او جی نو او دې مخترانه تقریبا یو 3 میلو کې های سکول دی نو جی چې زمونږ ماشوم ښه برابر شوی نه که نه د تګ او د راتګ نو هغې سکول ته هغه مونږ تقریبا چې ماشوم زما د ذهن مطابق د 10 کالو ته نه رسېدلی که نه جي نو مونږ یې دغې سکول ته نشو استولی ځکه یې نشو استولی چې دی پیدل ځي تر هغه ځای پورې او بیا راځي نو داسې معمولي خبره نه ده د ګاډو بندوبست شته دی نه دغه خو جي زمونږ د ایجوکیشن په حواله باندې خبره بیا تعلیم رجحان به هم دلته کم تعلیم جي ډېر کم دی غریب سړی پکې پریشانه دی بالکل ځکه چې د هغه باندې بیا خیر صوبایي حکومت باندې لږې خبرې وکړو خو په دې باندې غریب سړی پریشانه دی چې بچې اسکول ته استولی نه شي داسې مالداره خلک به پکې وي چې هغې بس سپیشل ګاډی راځي او رسوي او رارسوي خو غریب سړی د تعلیم نه محرومه دی نمبر 1 نمبر 2 دا مسله شو یو د دې اوبو او نمبر 2 د دې نکاسۍ جي نمبر 3 د بجلی حالات خو په ټوله صوبه کې لږ خراب دي کمزور دي جی خو بیا پیښور سیر ته بیا برابر زموږ د علاقې ته ګډ وډ دي څومره بجلی زی تاسو فضل شیر صاحب دلته کې جی بجلی تقریبا بعض ټیم مونږ لا 6 غنټې بجلی راکې په 24 غنټو کې 6 غنټې بجلی پاغي کې اډي چلیږي دا خبره جی پټنه ده د ټول قوم ته معلومه ده ځکه چې یو غنټه بجلی وي نو هغه چې اډر راشي کنه نو هغه مونږ ته 2 غنټې چې کټ شي نو بل مخته ورواړي نو دا راشي 6 غنټو له بجلی د بجلی خو دا حالات دي نو دا د بل مسله شو د بجلی مسله جی د اوبو په حواله سره خبره کو چې بجلی وینا نو په اوبو به د کم ځای راځي زه خبره موټر چلول او جی موټر چلول غواړي په خوانه کوین خو ختم شو چې هغه زمون کوین بو په د علاقه کې خسته او خوږی اوبو به ورکولي کنه جی نو د اوبو مسله ده مال بل ورځ د پی ټی آی مرګري راغلیو چې د خلکو ته پته ولګي زه خپل د عوامي نېشنل پارټي سره مې تعلق لرودو خو مال دلته د پی ټی آی مرګري رااله زمونږ د علاقې مرګري د پی ټی آی سره تعلق ساتي نو هغه مال رااله ما ورته ویل چې یار دلته ما سره ناستو مونږ لزی راځي مړې ژوندې خبره د ارچا سره پارټي په خپل ځای او دا تعلقات په خپل ځای دي مړې ژوندې منډه تړل یو بل سره ما ورته ویل چې یار جدل ته مونږ ته د بورډر غټ تکلیف دی او شاه فرمان صاحب دا زموږ د علاقې گورنر دی جی تیر شوی دی سابقه گورنر شو نو ما ورته چې اوس مغي ارس کولې شي صوبایي حکومت دا غیري جی وزیر اعلی صاحب د پی ټی آی دی کنه جی نور ناصر موسی زید هغه د پی ټی آی دی تاسو دومره کې دا مرګري چې زی ولا زور کوم شل مرلې د دلته په 2 لک روپیا باندې مرله ده مې شل مرلې زی ولا زور کوم خو زما دا کوم مال راځي چې تاسو مونږ ته بور وغینو که بور ورته مونږ وغو نو د اوبو مسله بیا نه حل کیږي هغه ته مونږ بور وو نو په بور باندې بس کوي کنه جی نو ما ورته چې یار تاسو دومره مهرباني وکړئ تاسو ته مونږ ور درخواست کو زه د علاقې مشرمه یو سولر سیستم ټویل مونږ ته دلته وغی زید لزه در کوم هغه ویل د زی مسله وي ما زید لزه در کوم
صحیح دی د 40 लाख روپے قربانه ته زه تیارېږم ځکه چې زه خرڅ کما شل مرلی جی نو په 40 लाख روپے شي بالکل نو په 40 लाख مې د قربانه ته زه تیار شم ٹھیک شو او تاسو خو دوم روکی کنه جی چې دا 12 ته وغي منظور کړ او جی نو دا غي به مونږ بیا ډیر شکر گزار یو کدا کار وکړو صحیح دی هغه و چې دا خبره مستمخ کې بوتله او ان شاء الله ته به مونږ په لګ وخت کې سولر سیستم دلته کې برابر کو نو زه ناصر جمال صاحب تاسو شکریا زکه دا کوم چې زاغي ته بیا هم ګوت نیسم چې دا شی باندې به غوړه کېږي ما دلته دا کم مسائل می چې یاد کې کنه نو دا مونږ ته پکار دی چې دا مونږ ته وکړي شي روډ سټرکچر څنګه دی فضل شیر صاحب حاجی روډ خو جی دلته کې سزا پورې مونږ ته روډونه شته دي خجی لکه چې کم شی وي نه دا خو هغه خو پټیږي نه بالکل دا مونږ ته دلته کې روټونه جوړ شوي دي تر سزا پورې خو اوس زما خپل کور ګوره جی دا یو ایمانداري وګړي چې زما خپل کور ته پول چې کم دی هغه د لرګو دی ما پی جی لرګي چولې دي بار به تاسو توخه دا د لرګو دی نو مونږه ان شاء الله تیر ځل نیب نظیمی تیر کړی دا خو زه تاسو ته ناصر جمال صاحب دا خبره کوم چې زه تاسو ته قسم خورم زه به ګناګار نشم چې ما پکې 1 روپیا غبن دا بن کړی وي او چې دې باندې ځکه کټ ویم او دا پاړم مونږ ته چې دا نظیمی ملو شوی دی نو زه دا تاسو ته حقیقت خبره کوم چې ما دا عهد کړی دی چې ان شاء الله زه به د کوم په پیسو کې په کار کې زیاتې بنکوم ظلم بنکوم او د دې حق بن ضایع کوم صحیح خبره او دا ځان شیر صاحب د دې خو د حساب چې را تاسو کله دا دویم ځل سلیکټ شي دریم ځل سلیکټ شي پهلا ځل سلیکټ شي او بغیر د دغه نه دومره لکه اکثریت سره تاسو نو دا خو د انسان د ایماندارۍ یو نه خم دی چې یو سړی دومره دغه کیږي دا راته وی فضل شیر صاحب چې را دي کې تاسو سره صوبایي حکومت سو فندز وغیرہ او دې کې سو هیلپ وغیرہ کړی دی نه جی کوي لګیا نه جی جی مونږ چې تیر زلالو نو زمونږ دلته کې صوبایي حکومت د پی ټی آی جی ها مونږ په کرالو نو اغي مون سره هیڅ مرسته نه کړې شو صحیح او وی نه کا ٹھیک هغه چې هر وجوهات یا د پټه پسته یا د اغي خپل یو خبره کنه جی مونږ سره اغي هیڅ مرسته نه کا کینه اعلان کې د بلدیتی نظام جدا سیده تاسو خو تجربه ماشاءالله ډیره ده خدا سیده کنه چې دا د حکومت سره مرسته راځي دی په لاس بکیږي او د عوامو خدمت بکیږي اصل کې د الیکشن شوی په دې خبره باندې ها جی چې دا به ډیوایډ کیږي او دا به ترسیل د تجربه ترسیل دی دا کم رسیدل دي د فند دا به عوام ته په هغه صورت کې رسي چې دا چیرمن ته رسي چیرمن دی علاقې ها جی نو په تیر ځل باندې جی چې مونږ ته داسې څه شی ملونه شو چې را مونږ د عوامو خدمت وکړو نو پاره کې مونږ د صوبایي حکومت نه محروم پاتې شو ٹھیک شو هغه ما خو تاسو ته چې ارڅ وجوهات کنه یا د پاټه په سر یا د بل پس دغه خو موږ صوبایي حکومت ته دا پیغام ورکو چې جی تاسو بلدیاتي نظام وکړئ شو تاسو په خوخه باندې نو موږ هم د علاقې زموږ هم یو حق شته کنه جی د چیرمن د نیب چیرمن د تحصیل کارونه دي او ووټر دي او هغه چې د هر چا لوټ ورکړي بل د الیکشن په حواله باندې زموږ د ذاتی قرباني زه درته وایم چې ذاتی زموږ دومره قرباني په دې علاقه باندې چې موږ ته خپل مشر ټلیفون کو د عوامي نېشنل پارټي غزن پرلی صاحب دې پاړه ولاړو تحصیل ته جی بالکل جی نو هغه موږ ترنګ کو چې موږ درځو نو ورته چې ستاسو ضرورت دلته شته نه او چې کوم دې تاسو ضرورت تاسو التزام ورسوي تاسو خپل منډه وغي دا لکه کې موږ بس خدمت کو دا ډیر دی کنه چې جنازه کو بالکل بیمار سره هسپتال ته منډه وغو بالکل ځکه چې د علاقې کې وي د جنگ جګړه کې خلکو سره منډه وغو صحیح خبره که هغه نشو کولای نو دا خو کولای شو کنه جی روغ راغو کې منډه وو بالکل جی داسې جرګي راغلي دي کنه جی چې هغه کې مونږه بس تاسو ته اوس کار به شي جی نو مونږ داسې جرګي کړی دي د مړو چې دا غیم 1 روپیا خرچ نه دا کړی او د خپل جیب هم پکې چې او به خرچ کړی او د خپل جیب هم کړی دا نو دغه قربانه په وجوهات باندې مونږ چې د الیکشن ګټو نو دا جی دغه وجه او هغه الیکشن ګټلو چې کوم دی دا غي کې کم از کم صوبایي حکومت له بیا دا پکار دی چې د فند ترسیل ناظرین زده کې د یو خبرې بار بار ذکر کوم چې د فند ترسیل دا د چیرمنانو د غله
پدې ورکول پکار دي چې دوی ته پتی چې کومه محله کې کم کار دی کم دغه دی داسې دی چې کوم محله ته څه ضرورت دی کم ساسو مثال په تور ملنګ آباد دی نو د دې چې څه ضرورت دی هغه فضل شیر صاحب ته پته ده هغه خو ماته به څه پته یا ام پی ای ته دومره معلومات چې څومره فضل شیر صاحب ته جی مونږ مخکې یو میش مخکې د مرګرو مونږ لاړو خپل مشر تمویل خوشدل خان ته جی ها چې یاره جی دلته زموږ مسایل دي نو هغې دا خبره وکړه چې او بیا ګورو چې او بیا ګورو بیا هغې راله چکرې وویل نو مونږ ورته تقریبا په دې مخته 30-35 پلونه وښول دا کلوټې چې تاسو کم ته وایي که نه دا ورته مونږ وښول چې دا ټول واړه دي دا بند دي چې اوبه راشي دا بندېږي دا نقصان کوي جی دا ټول بدلول غواړي بل داسې زینه پکې شته په دې باندې چې هلته بیخي چا لرګی چولی دي بس هسې هغه دومره جی نو دا نه د پېښور نه دومره لرې علاقه ده نه بالکل جی او نه چېرته داسې وزیرستان دی او نه چېرته داسې ډېر لرې لرې ځای دی جی که پېښور نه لرې ویم جی د دې حق دی دې سره شناختي کارت دی دا د پاکستان اوسېدونکي دي او د دوی حق دی دا راته ووایي فضل شیر صاحب چې یاره که داسې حالات چې چیرمینانو ته ترسیل نه کېږي نو آینده الیکشن کې به څه خیال دی چیرمینانو انټرست به څومره وي یاره جی مونږ سره لکه ډېر چیرمینان زموږ خپلو کې میټینګونه هم کېږي او مونږ خپلو کې خبرې اترې هم کوو زما خو خپله ځاني جي دا رایه ده که چېرې داسې حالات دي که نه نو صحیح چې دې نه مونږ کناره کش شو هغه د پښتو مثال دی که نه یو سیټ ته ترېنه کینو نو زه به جي دا بهتره وګڼم ځکه به بهتره وګڼم چې مونږ دې دپاره منډې تړلې جی دا الیکشن چې شوی دی د تیر د تحصیل والا ځکه درته وایم چې جی دې مخته څومره خرچه کړې ده نو هغې باندې د مرګرو ته پته ده ډېره چې دا مونږ کړې ده صحیح نه زمونږ د مشر مونږ ورته دا ویلي چې مونږ له گاډی راکړه نه ورته دا ویلي چې مونږ له خرچه راکړه نه ورته دا ویلي چې بینر دي جوړول غواړي ځکه چې خپل بینر جوړول نو جی د هغې هم پکې کړي دي نو خرچې هم کو جي ځکه تاسو ته وایم تیر ځل مونږ په نیب ناظمیه باندې تقریبا 4 لک روپۍ لګولې وي جی 4 لک روپۍ ځکه یو خو زمونږ ویلې چې دی جي د سیپن نه تر جانه خوړه پورې د سپینکیا ډیره ورته وي ټیلبن چې دی ټیلبن سره لګېدلې دی دې کې منډه وال دې کې پوسټرې لګول دې کې بینرې لګول دا خلک د الیکشن په ورځ راغونډول دا ډېر ګران کار دی جی خو هغې ته مونږ غاړه نیولې وه باوجود د دې مرګرو د جدوجهد نه چې تاسو ودرېږئ نو چې مونږ بیا دا سوچ وکړو چې ظاهره چې وبدرېږو چې د دې قوم خدمت وکړو خو چې د قوم خدمت مونږ سره صوبایي حکومت مرسته نه کوي که نه جي یا مونږ سره خپلې د پاټۍ د مخه مرسته ني نو زما خو دا جي ناصر جمال صاحب تاسو ته وایم چې زما خو بس نور الیکشن نه چې زه سیټ ته او داسې به ډېر داسې فضل شیر صاحب داسې به ډېر داسې چې مونږ سره ډېر چرمینان په دې رابطه کې دي چې خفه دي او چې په دې باندې یار داسې چرمیني شو دا خو د صوبایي حکومت ته موږ دا درخواست کوو جي په ډېر دردۍ سره د زړه ورته وایو چې جي زمونږ هم څه حقونه دي مونږ هم د دې قوم خدمت کوو او ستاسو د حلقې هم حقونه دي جي لکه مونږ هم د قوم حق غواړو جي ما بل ورځ خپلې پاټۍ مرګرو ته ویلي دي ما یو هغې ویډیو کړی ده هغې به شیر کړي مي ما ورته دا ویل چې جي دا زموږ ټول ملګري ناست دي چې په الیکشن کې وګورم نو د دې خوشحالي مونږ خوشحالۍ چې دې کم جدوجهد کوي که نه جي او منډې وایي ورونه ډزي او خلک روباسي نو په دې مونږ خوشحالېږو خو بل ورځ زمونږ دلته کې یو ناظم ځای کې جي میټنګ و نصرالله ناظم دی هم چیرمین دی سره تاسو بیا ښه پېژنئ ښه ملګری دی زمونږ جي د هغې په ځای کې میټنګ نو ما هغې هم ناستو نو ما ورته ویل چې یار دا ملګري چې زه هغه وخت کې ووینم نو زه خوشحالېږم په ما چې اوس تاسو دې چهرو ته زه ګورم نو ستاسو دا خفګان جي مونږ خفه کوي ځکه هم خفه کوي چې هغه وخت کې ما خدمت ګورو اوس هم ناراضګي ګورو بالکل نو جی چې خفګان شي بیا هغه شی څه مزه وي او ظاهره خبره چې کله ایکسپیکټیشن وي کله یو سړی ته وایي چې یاره ته دلته نه لاړ شه
تا ته به دا داسې ملاویږي او چلته لاړ شي هغلته او جی او نو دا هغه د دوبۍ والا ویزه ده او جی بس خوږه ډېره ښکاري خو چې منځ کې لاړ شي نو هغه بیا دغې زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم فضل شیر صاحب تاسو زموږ د پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکړو ناظرین دا زموږ ښاغلی ګران قدر فضل شیر صاحب زه په دې شي ډېر خوشحالیږم چې کله یو انسان پهله ځل بغیر د څه سپورټ نه ودرېږي بغیر څه د بیکګراوند کیریر نه ودرېږي او هغه چې دی نو داسې وګټي نو مطلب دا دی چې دا د خلکو خوښې باندې راغلی دی بیا د ده نه به د خلکو ایکسپیکټیشن ډېر زیات دي د خلکو هغه امیدونه به ترېنه ډېر زیات دي داسې امید کې د مایوسي په الفاظو کې په دې باندې به لکه تاسو پوه خلک ډېر په دې خبر باندې په دې پوهېږي چې کله د حلقې مسایل د ده په خوښه نشي حل کېدی نو په هغې کې چې کوم د نمایندګانې د هغې په چهرو باندې د هغې په الفاظو کې دا مایوسي او دا خبره خامخا راځي په دې چې د هغه یو درد لري یو خوږ لري د خپل علاقې دپاره د خپلې حلقې دپاره امید لرم چې انشاءالله صوبایي حکومت په دې چیرمنانو څخه دې ناظمانو ته دا فنډز د ترسیل د دې یقین دیاني په دې ورکوي دا به زر تر زره په دې رسوي چې دا بې تحاشا ضروري ده چې د عوامو ته د دې حقوق ورسي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم